ونه جوړ تازه د پاکستان استخباراتي رسنیو ادعا کړې ده چې دوی افغانستان ته 32 کیلومتره دننه سوي دي او د افغانستان 32 کیلومتره خاوره یې نیولې ده او د پاکستان په استخباراتي رسنیو کې دا خبرونه ډېر تاوده دي او ډېری هغه پاکستاني خلک چې دي دا ورته خوشحاله هم دي. په ټوله کې به وایو چې اصلا دوی 1 متر مخکې نه دي راغلي. دا یو حقیقت او دې حقیقت ته باید سترګې پټې نه کړو. یو څوک چې له خپلې پوستې نسي راوتلی نو څنګه کولی شي چې 32 کیلومتره ځمکه د افغانستان ونیسي. یو څوک چې په خپله دننه کې چې د دوی واک لاندې ساحه ده باجوړ د هغه نسي خپلولی، دوی له پوستو نسي راوتلی، نو فکر کوي چې 32 کیلومتره به افغانستان ته راننوځي. یو څوک چې بلوچستان نسي راخپلولی، په بلوچستان کې آزاد ګرځېدلی نسي چې د دوی خاوره ده، د دوی وزیر اعلی پکې ده، د دوی مشران پکې دي، د دوی کومنډي ځواکونه پکې دي، د دوی څوک پکې دي، څوک پکې دي، یعنې په ټوله کې پوره طاقت او بیزونه او دا شیونه جوړ کړي دي، مګر دوی په وزیرستان کې په ډاډه زړه باندې نسي ګرځېدلی. فکر کوئ چې دوی راتلی چې د افغانستان 32 کیلومتره ځمکه نیولی سي. دې نه علاوه دوی د کشمیر کې څه کړي دي، کشمیر دې راخپل کړي. دوی کلونه پخوا چې بنګلادیش له لاسه ورکړی دی هغه دې راخپل کړي. نو د افغانستان خاورې ته راننوتل فقط د دوی استخباراتي او تبلیغاتي جګړه ده چې په رسنیو کې او په سوشل میډیا باندې ګرمه ساتلې ده. همدغه نن د اسلامي امارت د لوی درستیز له فردي کرښې هغه سیمو ته ورغلی و چې ویډیوګانې او تصویرونه یې تاسو په سوشل میډیا باندې کتلي چې پاکستان ادعا کړې وه چې دوی د افغانستان 32 کیلومتره دننه ورغلي دي. په ټوله کې وایو چې دا فقط یو تبلیغاتي جګړه ده د پاکستان لخوا چې غواړي د افغانانو ذهنونه وپاشي او افغانان خپلو منځ کې هم سره واچوي. دوی فقط یوازې هوایي جګړه کولی شي، د زمیني جګړې توان دا خلک نه لري. ونه جوړ تازه د پاکستان استخباراتي رسنیو ادعا کړې ده چې دوی افغانستان ته 32 کیلومتره دننه سوي دي او د افغانستان 32 کیلومتره خاوره یې نیولې ده او د پاکستان په استخباراتي رسنیو کې دا خبرونه ډېر تاوده دي او ډېری هغه پاکستاني خلک چې دي دا ورته خوشحاله هم دي. په ټوله کې به وایو چې اصلا دوی 1 متر مخکې نه دي راغلي. دا یو حقیقت او دې حقیقت ته باید سترګې پټې نه کړو. یو څوک چې له خپلې پوستې نسي راوتلی نو څنګه کولی شي چې 32 کیلومتره ځمکه د افغانستان ونیسي. یو څوک چې په خپله دننه کې چې د دوی واک لاندې ساحه ده باجوړ د هغه نسي خپلولی، دوی له پوستو نسي راوتلی، نو فکر کوئ چې 32 کیلومتره به افغانستان ته راننوځي. یو څوک چې بلوچستان نسي راخپلولی، په بلوچستان کې آزاد ګرځېدلی نسي چې د دوی خاوره ده، د دوی وزیر اعلی پکې ده، د دوی مشران پکې دي، د دوی کومنډي ځواکونه پکې دي، د دوی څوک پکې دي، څوک پکې دي، یعنې په ټوله کې پوره طاقت او بیزونه او دا شیونه جوړ کړي دي، مګر دوی په وزیرستان کې په ډاډه زړه باندې نسي ګرځېدلی. فکر کوئ چې دوی راتلی چې د افغانستان 32 کیلومتره ځمکه نیولی سي. دې نه علاوه دوی د کشمیر کې څه کړي دي، کشمیر دې راخپل کړي. دوی کلونه پخوا چې بنګلادیش له لاسه ورکړی دی هغه دې راخپل کړي. نو د افغانستان خاورې ته راننوتل فقط د دوی استخباراتي او تبلیغاتي جګړه ده چې په رسنیو کې او په سوشل میډیا باندې ګرمه ساتلې ده. همدغه نن د اسلامي امارت د لوی درستیز له فردي کرښې هغه سیمو ته ورغلی و چې ویډیوګانې او تصویرونه یې تاسو په سوشل میډیا باندې کتلي چې پاکستان ادعا کړې وه چې دوی د افغانستان 32 کیلومتره دننه ورغلي دي. په ټوله کې وایو چې دا فقط یو تبلیغاتي جګړه ده د پاکستان لخوا چې غواړي د افغانانو ذهنونه وپاشي او افغانان خپلو منځ کې هم سره واچوي. دوی فقط یوازې هوایي جګړه کولی شي، د زمیني جګړې توان دا خلک نه لري.